دلته د قرقل له پوست څخه بېلابېل ډولونه خولۍ جوړیږي، خو تر ټولو قیمتترینه بارزښته او ښکلې دغه خولۍ ګڼل کېږي چې زما په لاس کې ده. د قرقل دغه پوستکی د بلخ له بېلابېلو ولسوالیو څخه راټولیږي، همدغلته پروسس کېږي او بیا د همدغسې د پاخه عمر لرونکو کسانو پر مټ ترې دغه ډول خولۍ جوړیږي. په ریږدېدلو لاسونو او سپینه ږیره د یوه لرغوني صنعت د پاللو هڅې. د قرقل پوستکي استعمال او تولید په افغانستان کې یو له لرغونو صنعتونو ګڼل کېږي. 70 کلن محمد داود کوشاني چې له تېرو 40 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي کاروبار کوي وایي داسې ورځې به وي چې د ډېر کار له امله به ان د سر ګرولو ته نه وزګارېده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی دی. محمد داود زیاتوي چې د قرقل پوستکي څخه د زینتي اړتیاو د ګڼو توکو د جوړولو وړتیا لري او دغه کسب ورته له پلاره په میراث ورپاتې دی. 36 سال 40 سال میشه سابقه کاری داریم در قرقل. هم کشیش سورت میکنیم، هم سورچی هستیم، هم یک تا نیم تا کشیش میخریم، هم کلادوز هستیم، هم آشکار هستیم، هم کار حدیثی ما پر است. د هغه په خبره یو مهال بلخ ولایت کې سلګونه کسانو د قرقل کاروبار کوي، خو اوس دغه کسب د ده په ګډون د ګوتو په شمېر څو محدودو کسانو ته ورپاتې دی. کوشاني چې له قرقل پوستکي ټوله ورځ دغه وړه کارخونه کې خولۍ جوړوي وایي قرقل 6 ډوله دی او هر ډول یې ځان ته ځانګړې بیه لري، خو تر ټولو مشهور یې د سور په نوم یادېږي چې بډایه خلک ترې استفاده کوي. پوست کبود درجه یکی و مسابق میخرید، مثال اگر در پول افغانی میخرید 1500 1600 2000 اونمو 600 700 است، سیاه 300 3.5 است. تنها در مقابل همین پوست‌های وطنی ما شما فعلا اینمی سور قیمت داره. اینمی سورا که است 1500 2000 پس یگانتش 2500 هم است، خاطر کلابا با 3000 هم است. دیگه پوست سیاه و کبود بسیار بیش ناچیز است، از سور که خطا بخوره بیش 100 روپا و 50 روپا است. که څه هم هیواد کې د قرقل صنعت د دودولو په اړه کره معلومات نشته، خو ویل کېږي چې په لومړي ځل 1912 لمریز کال کې د محمد ظاهر خان د واکمنۍ پر مهال له افغانستان نه لندن او امریکا هیوادونو ته د دغه لرغوني صنعت صادرات پیل شول چې دغه لړۍ لا هم د پرمختګ پر لور روانه ده. بلخ کې د قرقل انسټیټیوټ اداري مسؤلین حریت نیوز ته وایي چې اوس یې صادرات پر آسیایي هیوادونو سربېره اروپایي هیوادونو ته هم پیل کړي چې د تېر کال په پرتله روان کال د قرقل صادراتو کچه 80 سلنه ډېره شوې ده. در سال گذشته ما 59997 جلد پوست قرقل به کشور ازبکستان و ترکمنستان صادر کردیم. در سال جاری که همه 1403 ما تا حال که هنوز سال تمام نشده 92658 جلد پوست صادر کردیم که نسبت به سال گذشته تقریبا 80% اضافه تر در صادرات ما افزایش آمده. مزار شریف کې د قرقل پوستکي کاروباریان وایي بهر ته د صادراتو له زیاتوالي سره په کور دننه د قرقل بیه لوړه شوې، ځکه خو یې له کارولو سره د خلکو لیوالتیا کمه شوې. دوی زیاتوي چې هیواد کې یوازې له قرقل پوستکي خولۍ جوړېږي، خو بهرنیان ترې نورې ګټې هم اخلي او زیاتوي که په کور دننه ترې د نورو توکو د جوړولو زمینه برابره شي نو دغه لرغونی صنعت به ژوندی پاتې شي. خرید فروش ما مشتری های ما 80% کم شده، 20% 10% هم ناچیز میه. یگان نفری که میه یک بولک و سولک که میخره او را موصول میکنه، ازبکستان میبره، تاشکند میبره، این طرف آلمارتا میبره، این منطقه میبره. حالی فعلا بیادر ایسا که مشتری نیست، کسی که از خارج بیایه که 10,000 پوست 20,000 پوست بخره او رقمی نفر پیدا نمیشن. داخل افغانستان که مصرف زیاد نداره، به خاطر داخل افغانستان صرف برای کلاه قرقل استفاده میشه و یک اندک سودا میشه، اکثرا یا خارج صادر میشه اونجا سودا میشه. په همدې حال کې د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې د قرقل صنعت د ودې لپاره ژمن دي او ډاډ ورکوي چې بیرته به افغاني ټولنه کې کارونه دود وګرځوي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست تګلاره او کړنلاره دا ده چې صنعتکاران باید تقویه شي. موږ د صنعت د تقویې لپاره او د هغه د لا پیاوړتیا لپاره متعهد یو. د صنعت د تقویې لپاره موږ لازمې برنامې او مدون میتودونه لرو تر څو صنعت وده وکړي. د معلوماتو پر اساس د قرقل پوستکي استعمال په اوړي کې د 45 درجې سانتیګراد تودوخې او په ژمي کې د -30 درجې یخنۍ سره د مقاومت ظرفیت لري.
بلخ کې د قره قل انسټیټیوټ ادارې د چارواکو په خبره دا مهال د افغانستان قره قل په نړۍ کې لومړی مقام لري او نړیوالو بازارونو کې د افغاني قره قل تقاضا ورځ تر بلې مخ پر ډېرېدو ده. امان الله عادل، حریت نیوز، مزار شریف.